راځئ چې نن درته معلوم کوم چې څوک ستاسو وایفای پټه پټه استعمالوي. د هغه کس د موبایل نوم به هم درته ښیي او هغه ریموف کولی هم شئ چې لږ شرکت موږ وایفای موږ نه بغیر استعمالوي. تاسو د وایفای سپیډ هم معلومولی شئ چې ستاسو وایفای څومره سپیډ ده. د موبایل د سیم سپیډ هم معلومولی شئ چې ستاسو موبایل د انټرنټ چې کوم موبایل کې استعمالوي د هغې سپیډ څومره ده. نو لاړ به شئ پلی سټور ته، پلی سټور کې به ډاونلوډ کړئ فینګ. تاسو اوس بیا وایئ چې زما موبایل کې چارج نشته، خو خیر زه همداسې یم. اوپن به یې کوئ چې کوم هغه نور مخکې درته چې کوم شیان راځي هغه ټول به اوکې اوکې ووهئ. نو مخکې به راشئ دلته اوس وګوره ما سره وډافون سیم ده. نو راځئ اول د دا وګورو چې دا ټیسټ وکړو چې د سپیډ څومره ده. نو دلته وګوره تاسو ډاونلوډینګ چې کله زه ډاونلوډ کوم د هغې سپیډ 14 MB ده او چې دا کوم زه بیرته اپلوډ کوم ویډیو د هغې 6 MB ده. اوس راځي وایفای ته. نو دا اوس وګوره زما د وایفای پاس نوم وګوره، دا چاو پون زما د دوکان نوم ده، وایفای ده. راځئ اوس ګورو چې څوک څوک زموږ موبایل سره کنیکټ دي. دا سکین فار ډیوایس دا به ووهئ او دلته لاندې وګوره دا اوس وګوره ډیوایس 8 دا وګوره ټوټل 11 کنیکټ دي. 11 کې 8 اوس دا دي فعلا چې موږ سره کنیکټ دي تیار. نو دې کې اوس تا وګوره دا اوس بیخي نه پېژنم دا به څنګه کنیکټ کوم. دا وګوره لاندې وګوره ریموو ډیوایس، ریموو دې ووهه، د هغه نه پاسورډ لاړه. اتره زه نه پېژنم نو همدغه یو چاره دا به ډیلیټ کوي. remove or should you want to delete it or customize for device will be loose. دا هم ختم شو او دلته هم سپیډ معلومولی شي چې ستا د وایفای څومره سپیډ ده. د دې اوس وګوره اپلوډ 1.4 MB او ډاونلوډ یې 8 MB. ډېر زیات سلو ده، زما موبایل د ډېر ښه و. نو مین دا چې اوس باندې وایفای غله پیدا کړي او لاړ شي هغه کټ کوي، هلکه ورته اجازه ولخله او د نور دغسې ښایسته ویډیوګانو دپاره